بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر، هیڅ کله نشي حاصل ولې تاسو نیکی حتی تنفقوا تر دې چې خرج کړئ تاسو مما دا غڅنا تحبون چې خوښوي تاسو محبت وسکوي وما تنفقوا او هغه څه چې خرج کوي تاسو من شيء د سشینه فإن الله نو بشک الله به پاغي باندې علیم په دی. کل الطعام ټول خوراکونه کانو حل لبنی اسرائیل حلال د پاره د بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیلو مگر هغه چې حرام کړیو یعقوب علی السلام یا بن کړیو یعقوب علی السلام علی نفسه پزان خپل باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې د نازلېدلو د تورات نه. قل ورته وایا فاتو پس راوړی بالتورات تورات فتلوها نو اولو لیاغا ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی. فمن افترا پچا چې وتړل علی الله په الله باندې الکذب دروغ من بعد ذالک پس د دې وضاحتنا فاولئک هم الظالمون نو دغه کسان دي ظالمان. قل ورته وایا صدق الله رښتې ویل الله فتبعوا پس تابعداري وکړئ ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علی السلام حنیفا چکلکو په توحید باندې وما كان من المشركين او نو هغه د مشرکانو نه. ان اول بیت بشک ولنې کور وزعا چې جوړ کړی شوی دی للناس د پاره د خلکو للذي خامخه هغه دی ببکته چې په مکه کې دی مبارکن د برکت نه ډکړی شوی او هدل للعالمین او هدایت دی د پاره د خلکو فی پدې کې آیات نخدی بینات خکارا مقام ابراهیم مقام ابراهیم دی پکې زید او درېدو د ابراهیم علی السلام دی ومن دخله او څوک چې داخل شو دیتا کان امنا نشوغه په امن ولله او خاص د الله د پاره دی علی الناس بخلکو حج البيت حج بیت الله من استطاع څوک چې طاقت لري الیه دیتا سبیلا دلاری ومن کفر او چا چې انکار وکړو فإن الله نو بشک الله غنی بی نیاز دی عن العالمین د مخلوقاتنا.